او بیا په دې میاشت کې د نبی علیه الصلاة والسلام اختر مناویږي، عید میلاد النبی. او تاسو وکړه عید میلاد النبی کې ورو مخ کې خرافات شروع شلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د نبی علیه الصلاة والسلام مبعوث کېدو وروسته د 30 کاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې نبوت ته ملاو شوی 30 کالو کې یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام عید میلاد النبی نه دی مناو کړی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 2 کاله خلافتو په دې 2 کالو کې عید میلاد النبی نه دی مناو کړی. عمر فاروق 10 کاله خلافتو په 10 کالو کې چې کوم دی هغه دغه دی مناو کړی عید میلاد النبی. بل موږ له نبی علیه الصلاة والسلام سره دغه زیاته مینه ده. علي رضی الله تعالی عنہ 6 کاله خلافتو هغه نه دی مناو کړی. عثمان رضی الله تعالی عنہ 12 کاله 12 کم خلافت هغه نه دی مناو کړی. معاویه رضی الله تعالی عنہ حسن او حسین نه دی مناو کړی. ابو حنیفه رحمت الله علیه نه دی مناو کړی. امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک نه دی مناو کړی. هغه امام بخاری رحمت الله علیه چې یو حدیث د نبی علیه الصلاة والسلام لیکي نو هر حدیث لپاره غسل کوي، 2 رکعاته مونځ کوي. هغه چاته د نبی علیه الصلاة والسلام دا راز نه مناو کړی. دا خو اوس شروع شوی ده او کې کال په کال خرافات راځي. سګنی خرافات اوس موبایل زمانه ده. په هر ځای کې زنانه بربنډې کپڑے نرم نیمه کپڑے سرونه سردوه او هغه بار په ځای کې ګډیږي په ډمان دورونه وي او دو ګډیږي ګورونه لاس نیول دی. منګه نبی علیه الصلاة والسلام خوشحالي مناو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر بار راغلو او په ملتان کې خو یو بل کاریم کړی دی. یو جینۍ هغې له میک اپ کړی دی، ښایسته غټه کپړې ورته اچولې وي، دا هوره ده. او هوره چې کوم دی اوچته کېنول خلک د هغې نه زارول راځي. عید میلاد النبي کې هوره هم راغله څه کالې. آینده کال پکې بیا څه شی راځي؟ سړي هم ګډېږي، ښځې هم ګډېږي. آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې لپاره راغلی و؟ نبی علیه الصلاة والسلام خو راغلی دې لپاره و چې زه به څومره دي ډول باجي آلات دي هغه به ماتومه او نن امت چې کوم دی هغه په نوم باندې هغه مناوي. لہذا د دې اسلام سره هېڅ تعلق نشته دی. که دا وې نو موږ به تاسو هم ویلو چې د نبي علیه الصلاة والسلام ورځ مناو کوئ، خوشحالي مناو کوئ. لیکن نبی علیه الصلاة والسلام او قرون اوله زمانې کې چا نه دی مناو کړی. دغه وجه نه موږ وایو دا بدعت ته د اسلام سره تعلق نشته دی. او بدعت چې کوم دی کال په کال زیاتېږي. سنت خو یو دی. نبی علیه الصلاة والسلام زمانې کې چې کوم سنت و هغه سنت نو هغه طریقې باندې دي. لیکن بدعت چې کله جوړ شي هغې سره کال په کال لکۍ جوړېږي. نو هغه لکۍ ورو راتلې ته دې پورې اوس خبر راغله چې اوس ښځې سړي ګډ ګډېږي او سړو هم جلوسونه راوښکلي. د نبي علیه الصلاة والسلام خو لور حضرت فاطمة الزهرا دا اعلان کړی و چې زما جنازه هم د شپې وباسئ چې ما باندې نامحرمه سړي نظر ونه لګي. او نن د امت لوڼه چې کوم دی بازارونو کې او په سړکونو باندې ګډېږي. دا د نبي علیه الصلاة والسلام مینه ده. لہذا داسې مینه نه ځان ساتل پکار دي. مینه دا ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقې خپل ژوند کې راولئ. د صحابه کرامو صحابیات چې کومې دي زنانه د هغې په شان خپل ژوند تېرول شروع کړي او سړي د نبي علیه الصلاة والسلام په شان ته شکل صورت دا هم د نبي علیه الصلاة والسلام راولي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقې منې موز، جهاد، اخلاق او عادات، معاملات دغه په تجارت ملازمت دغه په طریقو باندې راولي. دا د شریعت مونږ ته تقاضا ده. دې منې عمل کول پکار دي. دې سره خپل تعلق جوړول پکار دي.